زما توجه ډېرو له درک کړي بعضو کې خارخ لګولي نو دا چې خپل تکیه کلام دي قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا تکیه کلام دا دي زما روح او که تاسو بزرګ قاری صدیق احمد صاحب اجتماع ته تللی یا دا بیان اورېدلی قاری صدیق احمد صاحب ماشاءالله دا تکیه کلام دي مؤمنانو هغه وایي مؤمنانو دا تکیه کلام دي او دا شیخ الاسلام شهید اسلام علامہ حسن جان شهید رحمت الله علیه په درس کې طالبان ته دا ولادت تکیه کلام دا مناور هغه به مناور دا چې خپل تکیه کلام زما تکیه کلام څه شی دی سوچ چې دی وی په بیان کې سوچ چې کوم دی سوچ جو ہے وی زموږ خپل ته نو شعر کې تبلیغ والا مين سے دا چې بیان کې دا تکیه کلام دی او کچی نمبر بیانی هغه وی او هغه کامیابی الله په دین کې زده او الله برازي کو او گشت بکو او تعلیم بکو او شبي جمعه شبي دوار له وضو او زموږ امیر سے پدې او باندې خلک کوم چارج کې او ځان چارج کې او دا چې خپل تکي کلام زما تکي کلام څه شی دی یو سړي په بیان کې چې کوم دی ډېر وي او چا دې درک زما توجه ډېر له درک کړي بعضو کې خارخ لګولي زه ورته ځان نه برنال واخلې چې ورته زیات نشي توجه نو چا ورته چې بیان تقریر کوه خو دا چې کوم دی پکې مه وایه هغه ورته وایي که څوک مې سر د تنې غوس کي چې کوم دی که څوک مې سر د تنې غوس کي چې کوم دی وو به نړمه د چې کوم دی